نو حدیث کی راځي چې چا دو ودونه وکړو او د هغې منځ کې انصاف ونه کړو نو په ورځ د قیامت به دی په داسې حال کې راځي چې دا یو سایډ به یې وي دا هم پکې ګورې شرط دی ضروري دی بس دا خو نه چې ودونه به وکړي او بس ګرځې به کولو نه د هغې منځ کې به عدل او انصاف کې دا د الله فضل دی چې یو سړي ته د څلورو ښځو ایجاد دی یو حدیث کې راځي د ښځو تعداد زیات دی یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي صحیح بخاری کې روایت دی بالکل صحیح حدیث دی وی خلکو باندې به داسې زمانه راشي چې د یو سړي په پرورش کې به 50 ښځې وي د دې څو مطلبونه دي یو مطلب دا دی چې ښځې به دومره ډېرې شي چې په کور کې به یو سړی وي 50 به چې کوم دی د هغه څه خویندې او څلوریانې او څه وغیره که نه نو ښځې ډېرې شوې که نه یو سړی او 50 یا یو مطلب دا دی چې جهالت به دومره عام شي چې یو سړي به د 50 ښځو سره نکاح کړي وي خو بهرحال به هر صورت پته دا لګي چې په دنیا کې د ښځو تعداد سیوا دی نو ځکه الله تعالی یو سړي ته د څلورو ښځو ایجاد ورکړی په یو وخت باندې او دې کې د ښځې ایجاد اغشتل اړوشته نه چې تا له پهله ښځې ایجاد درکړه نو ته به دویم واده کې خو الله وایي شرط پکې دا دی ګورې چې دو ودونه کې نو بیا به دواړو منځ کې انصاف کې اشرف علي تانوي رحمه الله چې کله دویم وادو کو نو مریدان ورته وایي پیر صاحب مونږ ته خو د لار کولو که نه بس وایي اوس خو مونږ هم دو ودونه کوو او دې بچو لار مې دله بنده کوئ کولو مې نه که بنده مې که درته وایي او ورته یې ولې وایي پام کوئ دو ودونه نه کوئ ګورې وایي زه خو په غم اورېدلی یم وایي و چې کور ته خربوزه وړم د یو په ځای دوه یوسم وایي چې کپړې وړم د یو په ځای دوه وړم چې په څه کې فرق هم ني ښځه بیا څه کوم وایي وایي هسې نه زه یم چې دا یو خربوزه دې ته خواږه ورسي دې بلې ته پیکو نه رسي بدي مې خدای رونیسي حالانکې بدي نیول نشته نو وایي دا څلور واڼه پرېږدم د دې دوه ډکرې هغې سره کېدم د هغې دوه ډکرې دې سره کېدم نو زه یم زبر دا دوه خوږې د هغې او د دوه پیکه د هغې او د دوه پیکه خوږې د دې دومره پورې به هغه انصاف کولو اوس څوک داسې نه کوي چې دویم وادو کې نو پهله ښځې ته ګوري نه نو الله فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء نو بیا د خپلو خوښو ښځو سره نکاح کوئ مثنا دوه نکاحونه کوئ وثلاثه درې کوئ ورباع او څلور کوئ فإن خفتم که چېرې تاسو یریږئ الله تعدلو چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ فواحدة نو بیا یو کوئ الله چې انصاف نه شئ کولی نو بیا یو کوئ او کته وی چې دې سره انصاف نه دی یوې سره انصاف نشم کولی بیخي زناور ما نو الله وی او ما ملکت ایمانکم نو بیا چې تاسو خلاصونه مالکان دی وینځي هغې سره بیا نکاح کوي نو بیا که وینځه ته په پیسو والیا جها خو ستا خادم ای بیا خدا نه چې ته بیا کوته کو نیسي خو لکه د هغې دونه حقوق بیا نشته دی الله وی ذلک ادنا دا ډیره نږدې ده الله تعولو چې تاسو به ظلم ونه کوئ نو د یوې ښځې سره ظلم نه کیږي او اکثر اوقات دا یو ښځه په سړي باندې بیا الټه غالبه شي او د وینځ سره هم ظلم نه کیږي ځکه هغې باندې انسان اکثر ډېر خفه کیږي صلی الله تعالی علیه